بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې موږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په چارټ اف اکاونټ کې په یو د ترانزیکشنونو باندې خبرې کړې وې. نن بیا هم د تیر درس په دوام غواړم تاسو ته په مختلف قسمه ترانزیکشنونو باندې په کویک بوکس پروګرام کې کار وکړم. نو راځم کویک بوکس پروګرام ته. اول راځم چارټ اف اکاونټ ته. کنټرول ای مې کلیک کړ، چارټ اف اکاونټ ته راغلم. که ستاسو په یاد وي پرون موږ په دې خبرې کړې وې چې څنګه کولی شو بعضې یو ته د بانکي ترانزیکشنونه، یعنې هغه ترانزیکشنونه چې د بینک اکاونټس مربوط کیږي او هغه ترانزیکشنونه چې د اونر اکویټي مربوط کیږي، دا په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کړو. اوس که چیرې موضوع داسې وسي چې د یو بانک نه بل بانک ته موږ پیسې لیږو، کله کله داسې کیږي چې په یو بانکي اکاونټ کې زموږ پیسې ډېري هغه بل بانکي اکاونټ ته ولیږو. نو دا ترانزیکشنونه څنګه کیږي؟ په همدې شکل که چیرې موږ د بانک څخه پیسې وباسو، پی ټي کیش ته راوړو یا کیش اکاونټ ته راوړو د مصارفاتو په خاطر باندې، یا کله کله داسې کیږي چې کیش اکاونټ کې زموږ پیسې زیاتې هغه موږ بینک ته ټرانسفر کوو. نو دا ترانزیکشنونه موږ څنګه ریکارډ کوو؟ نو اول راځم په دې کار کوم. تا ته که چیرې مثلا موږ وغواړو چې د یو بانک څخه بل بانک ته پیسې ټرانسفر کوو، یو خو قانوني طریقه د کویک بوکس پروګرام کې چیرې تاسو متوجه شئ، بینکینګ مینو کې موږ سره یو کمانډ دی په نوم د ټرانسفر فانډس. دا کمانډ دې لپاره استعمالیږي که چیرې موږ غواړو د یو بانکي اکاونټ څخه بل بانکي اکاونټ ته پیسې ټرانسفر کړو، بیا د دې کمانډ څخه استفاده کوو. لکه څنګه دلته تاسو وګورئ، موږ سره په پښتني بانک افغاني اکاونټ کې 1 میلیون افغانۍ دي او په ای ای بي بانک افغاني اکاونټ کې تقریبا 2,50,000 روپۍ، ډېرې کمې پیسې دي. غواړم 15 لکه افغانۍ د پښتني بانک څخه ای ای بي بانک ته ټرانسفر کوم. نو دې لپاره ساده لار دا ده چې راشئ بینکینګ ټاب ته یا مینو ته ټرانسفر فنډس باندې کلیک وکړئ، ډیټ انتخاب کړئ، هغه ډیټ چې تاسو دا فنډ ټرانسفر کوئ یا تاسو ټرانسفر کړی دی. مثلا ما 3 ورځې مخکې د پښتني بانک څخه ای ای بي بانک ته پیسې ټرانسفر کړي. نو ټرانسفر فنډس فرام کې به هغه اکاونټ تاسو انتخابوئ چې د کوم اکاونټ څخه تاسو پیسې ټرانسفر کوئ. کوم اکاونټ ته پیسې ټرانسفر کوئ؟ ټرانسفر فنډس ټو. دلته زه ای ای بي بانک اخلم. دې خوا که چیرې تاسو متوجه سئ، موږ ته د دواړو اکاونټونو هغه بیلنس ښیي، کرنټ بیلنس. اوس 100 روپۍ په دې اکاونټ کې پراته دي او 100 روپۍ په دې اکاونټ کې پراته دي. او ټرانسفر کرنسي دا هغه وخت بیا موږ زیات استعمالو که چیرې زموږ ستاسو دا بانکي اکاونټونه دا کرنسي متفاوته اوسي، لکه دا ډالري اوسي، دا افغاني اوسي، یا دا افغاني اوسي، دا بل ډالري اوسي، بیا دلته کولی شو کرنسیانې چینج کړو. اوس چون زموږ ستاسو دواړو کرنسي څه شی ده؟ افغانۍ ده، نو په دې خاطر ټرانسفر کرنسي هم افغانۍ خپله انتخاب شوې ده. یعنې د دې نه هدف دا دی چې تاسو دا پیسې ټرانسفر کوئ، په کومه کرنسي ټرانسفر کوئ. نو دا تیار افغانۍ انتخاب شوې ده، نور ضرورت نشته. راغلم دلته څه کومه ټرانسفر اماونټ کې هغه پیسې مقدار لیکم، 100 روپۍ زه غواړم ټرانسفر کړم. مثلا زه غواړم 15 لکه روپۍ دا ټرانسفر کړم د کوم ځای څخه؟ د پښتني بانک څخه ای ای بي بانک ته. میمو کې کولی شئ داسې یو لنډ غوندې نوټ ولیکئ. دا خپله کویک بوکس پروګرام یو څه میمو دلته موږ ته ټایپ کوي په نوم د فنډ ټرانسفر. د هغه نه وروسته سیف انکلوز باندې کلیک کوئ. تاسو راشئ وګورئ ای ای بي بانک کې زموږ 2,50,000 روپۍ شوې او پښتني بانک کې زموږ 15 لکه افغانۍ دي. خو هغه عموم کې کوم بیلنس چې زموږ و په بانکي اکاونټونو کې ګوره هغه کې تغییرات نه دي راغلي، هغه هماغه 1,02,50,000 روپۍ دي. ځکه چې موږ خو پیسې مصرف کړي نه دي، فقط د یو بانکي اکاونټ څخه بل بانکي اکاونټ ته پیسې لیږلي دي. په همدې خاطر په افغاني بانکي اکاونټونو کې زموږ هغه ټوټل بیلنس دی 1,02,50,000 افغانۍ دي. او که د جورنال د طریق نه دا کار موږ وکړو، راځو چېرته کمپني مینو ته، بیا میک جرنال انټریز دلته راځو. دلته چې راغلی تاسو اول به کرنسي انتخاب کړئ، په کوم کرنسي باندې تاسو ټرانزیکشن سیف کوئ، ډیټ به انتخاب کړئ. لکه مخکې موږ خبرې کړې وې چې دا کرنسي ایکسچینج ریټ ولې غیر فعال دی، انټري نمبر اټومیټیکلی خپل اخلي. اول به هغه اکاونټ انتخابوو چې هغه ډیبټ شوی دی یا ډیبټ کیږي. په دې مثال کې به داسې چل وکړم، زه کیش اکاونټ افغانۍ به انتخاب کوم یا به پی ټي کیش انتخاب کوم. که چېرې تاسو راشئ لیست چارټ اف اکاونټ ته وګورئ، په دې 2 اکاونټونو کې موږ سره بیلنس بیخي 0 دی. نو یو څه پیسې پی ټي کیش ته لیږم، یو څه پیسې کیش افغاني اکاونټ ته لیږم، کیش اکاونټ چې دی زموږ ستاسو. نو د دې په ځای مې ام پی ټي کیش انتخاب کو، ډیبټ مې کو، او ام مې کیش اکاونټ افغانۍ انتخاب کو، دا مې ډیبټ کو.
څومره پیسې دې ته راغلې څومره پیسې دې ته راغلې څومره پیسې تاسو د بانک څخه ویستلې پی ټي کیش په نامه ځان سره وساتلې څومره پیسې کیشیر ته ورکړې تر څو هغې بعضې غټ غټ مصارفات وکړي تقریبا 1,00,000 روپۍ مونږه پی ټي کیش ته جدا کړې 2,50,000 روپۍ مونږه کیش اکاونټ ته د بانک څخه ویستلې مکمل 3,50,000 افغانۍ کېږي صحیح شوه دا پیسې تاسو د کم اکاونټ څخه کریډټ کړئ یا د کم اکاونټ څخه تاسو واخیستلې چې دې اکاونټ ته ډیبټ شوې نو دلته څه انتخابومه ای آی بي بانک افغاني اکاونټ انتخابوم ولې ځکه دې کې پیسې موږ سره زیاتې دي نو میمو کې کولی شي داسې لنډ غوندې میمو تاسو ولیکئ نیم ته څه ضرورت نشته چې موږ انتخاب کوو بل کې هم څه ضرورت نشته چې موږ انتخاب کوو نیم زیاتره وخت هغه وخت موږ دلته سلیکشن کوو یا یو نوم انتخابوو چې کله اکاونټ ریسیبل موضوع سي یا د اکاونټ پیبل موضوع سي یا د امپلای موضوع سي نو اوس داسې کوم موضوع نشته په دې خاطر موږ هم دلته سلیکشن نه کوو د هغه نه وروسته څه کوم سیو ان کلوز به کلیک کوم نو تاسو وګورئ راشئ لیست ته چارټ اف اکاونټ ته راشئ وګورئ په پی ټي کیش کې موږ سره 1,00,000 افغانۍ جمع شوې او کیش اکاونټ کې البته افغاني کیش اکاونټ کې موږ سره 2,50,000 روپۍ جمع شوې دا پیسې کم شو د کوم ځای څخه د ای آی بي بانک افغاني اکاونټ څخه مخکې 2,50,000 روپۍ زما په خیال باندې اوس 4,00,000 روپۍ پاتې دي نو په دې شکل کولی شو چې یو بانکي اکاونټ څخه بل بانکي اکاونټ ته پیسې ولیږو زیاتره ځایونو کې که چیرې تاسو متوجه شئ دغه کیش اکاونټ که هغه ډالري که افغاني د هغه د اکاونټ ټایپ چې د کرنټ ایسټ اخلي نو که مشکل نشته که چیرې تاسو کرنټ ایسټ انتخاب کړئ او که چیرې تاسو بینک انتخاب کړئ مشکل نشته ځکه دغه په حقیقت کې دغه که چیرې تاسو د یو اکاونټ ټایپ بینک انتخابوئ دا په حقیقت کې په خپله کرنټ ایسټ دی نو په همدې خاطر که چیرې تاسو یو کیش اکاونټ جوړوئ که هغه ډالري اوسي که افغاني اوسي د هغه اکاونټ ټایپ تاسو بینک انتخاب کړئ یا کرنټ ایسټ انتخاب کړئ کوم تفاوت نه لري کېدای شي ستاسو څخه څوک پوښتنه وکړي چې وروره دغه مونږ تاسو ولې د ژورنال څخه استفاده کوو یا استاد تاسو ولې مونږ ته دغه ټرانزیکشن د ژورنال د طریق نه تدریس کوئ ګورئ دا زیاتره شیان یا زیاتره ټرانزیکشنونه یا زیاتره کارونه مونږ تاسو د مینو د طریق نه هم کولی شو لکه مخکې تاسو وکتو ټرانسفر فنډس مونږ د بینکینګ مینو د طریق نه د ټرانسفر فنډس د کماډ د طریق نه ترسره کوو خو دا کار مونږ د دې ځای نه هم کولی شو د دې ځای نه هم کولی شو ولې دا کماډ مونږ د دې ځای نه کوو او څه وخت موږ د ژورنال څخه استفاده کوو ګورئ ژورنال څخه موږ په 2 حالتو کې په کویک بکس پروګرام کې استفاده کوو یو دا چې کله موږ تاسو د کال په آخر کې اډجسټمنټ انټریز ریکارډ کوو بعضې کمبوتات او کمیو کاستي چې زموږ مالي سیستم کې منځته راغلی یو ټرانزیکشن دی 3 میاشتې مخکې باید ریکارډ شوی موږ ریکارډ کړی نه دی هغه ریکارډ کوي د کال په آخر کې نو د دې لپاره موږ اډجسټمنټ انټریز کوو یا د مثال په طور باندې یو چک تاسو چاته ورکړی یا یو مصارفات تاسو کم ریکارډ کړی یا هم زیات ریکارډ کړی د دې اصلاحاتو لپاره موږ د ژورنال څخه استفاده کوو یوه خبره بله خبره دا ده که چیرې په کویک بوکس پروګرام کې د یو ټرانزیکشن د ریکارډ کولو لپاره موږ مشخص کمانډ ونه لرو بیا په هغه صورت کې د هغه ټرانزیکشن موږ تاسو د ژورنال د طریق نه ریکارډ کوو لکه څنګه اوس که چیرې تاسو ټول کویک بوکس پروګرام سرچ کړئ ټول کویک بوکس پروګرام دلته موږ تاسو په نوم د بي آر ټي داسې کوم کمانډ نه لرو چې د بي آر ټي ریلیټډ یا دغه مربوطه ټرانزیکشنونه موږ ریکارډ کړو کویک بوکس پروګرام کې نو خو څه چل وکړو بي آر ټي ریکارډ نه کړو نو زموږ ستاسو کار یا فاینانشل دا کوم سیستم چې دی یا مالي سیستم چې دا خو اشتباه شو نه نو که چیرې د یو ټرانزیکشن د ریکارډ کولو لپاره په کویک بوکس پروګرام کې مشخص کمانډ نه هغه ټرانزیکشن به تاسو د ژورنال د طریق نه په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کوئ تاسو پوه شئ په خبر باندې نو ژورنال د 2 هدفو لپاره استعمالیږي یو که چیرې تاسو اډجسټمنټ انټریز کوئ یا په کویک بوکس پروګرام کې د یو ټرانزیکشن د ریکارډ کولو لپاره مشخص کمانډ نه اوسي دا 2 حالته شو اوس نن سبا که چیرې تاسو متوجه شئ که هغه افغانستان اوسي یا نور خارج ملکونه اوسي زیاتره کسان چې تاسو وګورئ د ژورنال څخه استفاده کوي ځکه ژورنال چې د کار ډېر اسانه کړی راحته کړی دی د دې ترڅنګ چې موږ تاسو د دې ځای نه هم کولی شو بعضې ټرانزیکشنونه ریکارډ کړو مثلا انوایس زه جوړوم دې ځای نه هم کولی شم چې اکاونټ ریسیبل بوک کړمه یو چا پسې اکاونټ ریسیبل ریکارډ کړمه او دا کار موږ د دې ځای نه هم کولی شو نو په همدې خاطر زیاتره کسان چې تاسو وګورئ نن سبا په افغانستان کې زیاتره د ژورنال څخه استفاده کوي هر رقم ټرانزیکشن کې ریکارډ کوي هغې د ژورنال څخه استفاده کوي نو دا کوم مشکل نه جوړوي دې تاسو متوجه اوسئ کار یې صحیح دی خو قانونا که چیرې تاسو دغه 2 حالته چې ما تاسو ته تشریح کړو دغه 2 حالتو کې قرار لري تاسو بیا کولی شئ د ژورنال څخه استفاده وکړئ نو زه تاسو ته په همدې خاطر
زیاتره دا ترانزیکشنونه چې ریکارډ کوم د جورنال د طریق نه تاسو دا ریکارډ کوم چې تاسو بغیر د دې نه چې تاسو په مینو باندې دغه کار ترسره کولی شئ دې طریق نه هم باید تاسو د ده توانایي ولرئ چې دا ترانزیکشنونه د جورنال د طریق نه ریکارډ کوي. نو د بانکي اکاونټونو ترمنځ دغه حساب کتاب چې دا موږ تاسو ترسره کوو. صحیح شوه. بله موضوع راځي د اکاونټ ریسیبل. اکاونټ ریسیبل چې دی دا مربوط کیږي د کسټمر، لکه څنګه د کسټمر مربوط کیږي مخکې ما تاسو ته خبره وکړه. که چیرې تاسو کسټمر باندې کلک کړئ تر څو کسټمر سنټر موږ ته خلاص شي. موږ سره فعلا دپاره کوم کسټمر نشته. زه څه چل کوم، یو څو دانې کسټمران جوړوم. راغلم دلته نیو کسټمر ته اډ ملټیپل کسټمرز یا جاب باندې مې کلیک وکړو. دې ځای کې راغلم څو دانې کسټمران جوړوم، د هغې نومونه دلته لیکم. راغلم ومې لیکه چې ما سره یو کسټمر دی په نوم د محمد اسلام. داسې هم کولی شم دلته مکمل نوم ولیکم. صحیح شوه. او داسې هم کولی شم فرست نیم و لاست نیم دلته ذکر کړم. بل دی مونږ سره په نوم د اجمل همدرد. صحیح شوه. بل دی ما سره په نوم د منسټري آف ایجوکیشن وزارت معارف. بل دی ما سره په نوم د منسټري آف هایر ایجوکیشن وزارت تحصیلات علی. دا څلور کسټمران دي. دا مې څلور وړه سیف چینجز باندې کلیک کړ تر څو دا کسټمران ما سره کویک بکس پروګرام کې اضافه شي. دا هغه اسانه لنډه طریقه ده د کسټمر د اضافه کولو کویک بکس پروګرام کې. د ټولو کسټمرانو هغه کرنسي چې دی هوم کرنسي انتخاب شوې ده افغانۍ. نو اوس که چیرې زه غواړم چې دوی پسې بعضې پیسې چارج کړم، د مثال په طور باندې وزارت تحصیلات علی راغلیو کانټیننټل ته، دوی دوه درې اتاقه ریزرو کړي د خپل میلمنو دپاره. نو اوس دا پیسې زه غواړم په دوی باندې چارج کړم. یو طریقه خو دا ده چې زه راشم کسټمرز ته دلته راشم، ګوره کریټ انوایس باندې کلیک وکړم، دا پیسې په دوی باندې چارج کېږي. خو زه دا طریقه مخکې نه وړم. راځم څه چل کوم، کمپني مینو ته راځم، میک جنرال انټریز ته راځم. دلته چې راغلم اول کرنسي انتخابوم. کرنسي طبعا د افغانستان دپاره افغانۍ انتخابېږي، یا کوم وزارتونه چې دوی ټول پیمنټ چې موږ تاسو ته کوي زیاتره په افغانۍ پیمنټ کوي. ډیټ مې د نن تاریخ انتخاب کړه. صحیح شوه. کولی شي تاسو یو ورځ دوه ورځ باک ډیټ انتخاب کړئ، مشکل نه لري. مثلا ما اووم تاریخ انتخاب کړو. نو کله چې زموږ ستاسو پیسې په خلکو باندې زیاتېږي، موږ تاسو ویلو چې دلته اکاونټ ریسیبل ویل کېږي یا طلبات. هر وخت چې زموږ ستاسو اکاونټ ریسیبل زیاتېږي په کسټمر باندې، دا زموږ ستاسو کرنټ اسټ دي. کرنټ اسټ چې زموږ ستاسو زیات شي ډیبټ کېږي، دې ته متوجه اوسئ. صحیح شوه. نو دلته به څه انتخابوئ؟ تاسو به اکاونټ ریسیبل انتخابوئ. زه ورته یم اکاونټ ریسیبل. زما اکاونټ ریسیبل زیات شو، د څومره افغانۍ په ارزښت ستا اکاونټ ریسیبل زیات شو. زه ورته یم چې 25,000 افغانۍ زما په یو چا باندې قرضه زیاته شوه. بعضې خدمات مې وړاندې کړي په قرضو باندې. دولت حساب داسې دی ګوره ښه، چې کله تاسو دولت ته خدمات وړاندې کوي، تاسو ته هغه دقه باندې پیسې نه درکوي. تاسو ته لکه موږ تاسو خپل انوایس ولېږئ، چې کله تاسو هغه کسټمر ته انوایس جوړوئ په هغې باندې اکاونټ ریسیبل چارج کېږي، ستاسو اکاونټ ریسیبل زیاتېږي، یعنې ستاسو قرضه په خلکو باندې زیاتېږي. کویک بکس کې قانون دا دی، په مجرد چې ته چاته انوایس جوړی په هغه باندې پیسې چارج کېږي. نو فکر وکړه په ده باندې زمونږ پیسې چارج شوې. موږ ته ویل چې پیسې درته درکوو، خو تاسو داسې چل وکړئ موږ ته انوایس ولېږئ. موږ انوایس ولېږو، په ده باندې پیسې چارج شوې. اوس دا پیسې ته سیستم کې څنګه په ده باندې چارج کوې، څنګه به وکړې؟ نو دا یې طریقه ده. اکاونټ ریسیبل زموږ ډیبټ شو، زموږ طلبات زیات شو. ښه، ولې طلبات زیات شو؟ دلته به تاسو خپل انکم اکاونټ انتخابوئ. څه به انتخابوئ؟ انکم. څه رقم خدمات موږ وړاندې کړي وو؟ موږ بعضې فروشات درودله، هالس انکم دي، دا زموږ ستاسو رومس انکم. زه ورته یم چې بلکل دا زما رومس انکم دي. نو په میمو کې کولی شي تاسو ولیکئ چې هلکه روم نمبر 111 111 اینڈ 112 چارجډ. تاسو پوه شئ په خبر باندې. یا داسې لیکلی شي چې دا پیسې چې دي د دغه اتاقونو په مقابل کې په دې کس باندې چارج شوي دي. خو ما دغه شکل ولیکه. نو څه چل کوم؟ دا کاپي کوم، لاندې پیسټ کوم. اوس دلته تاسو باید د کسټمر نوم انتخاب کړئ چې دا پیسې چې تاسو چارج کوئ چا پسې چارج کوئ. که چیرې زه سیو ان کلوز باندې کلیک کړم، ګوره دلته بیا ماته مشخص کېږي نه
او دا ټرانزیکشن سیف کیږي نه ځکه د کسټمر نوم باندې د مشخص کړی. ګورئ سیو انکلوز باندې کلیک کوم ما ته څه وایي ټرانزیکشن ټو اکاونټ ریسیوبل مست انکلود ا کسټمر. کله چې د اکاونټ ریسیوبل موضوع کیږي کسټمر به تاسو انتخابوي، کله چې د اکاونټ پیبل موضوع کیږي تاسو به وینډور انتخابوي. زه ته چیرې دغه پیسې مربوط د چا کیږي د اکاونټ ریسیوبل منسټری اف هایر ایجوکیشن دې ځکه دا انتخابوم منسټری اف هایر ایجوکیشن دغه نورسته سیو اوس کلیک کوم. اوس تاسو راشي یو کسټمر سنټر کې تاسو وګورئ منسټری اف هایر ایجوکیشن پسې 25000 روپۍ څه شوي چارج شوي. او که چیرې تاسو راشي لیسته چارټ اف اکاونټ راشي دې ځکه مو ګورئ زمونږ اکاونټ ریسیوبل 100 روپۍ شو 25000 روپۍ شو دا چارج شو. دا دلته مونږ ته ښیي دې ځکه مونږ ته ښیي کمپني سنپ شاټ باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو وګورئ اکاونټ ریسیوبل زمونږ څومره دی. اکاونټ ریسیوبل زمونږ تقریبا 25000 روپۍ دی. دا چارج شو په دې باندې. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو په دې شکل تاسو اکاونټ ریسیوبل څه کوئ بوک کوئ چارج کوئ په کسټمر باندې. بل کسټمر که اوسي همداسې راځم چېرته کمپني مینو ته میک جنرال جرنال انټري سره راغلم ډیټ مې همدا پرونی انتخاب کړه کرنسي افغانۍ ده که په ډالرو چارج کوئ هم مشکل نشته خو کسټمر باید ستاسو ډالري اوسي. موږ تر اوسه پورې ډالري کسټمر نه دی جوړ کړی. نو خیر زه ورته افغانۍ کسټمر انتخابوم په دې خاطر کرنسي مې ورته افغانۍ انتخاب کړه. نو بیا راغلم زه ورته وایم چېره بیا زما څه شو اکاونټ ریسیوبل زیات شو. څومره زیات شو 15000 روپۍ. صحیح شوه. د څه په خاطر ستا اکاونټ ریسیوبل زیات شو دلته به تاسو خپل انکم اکاونټ انتخاب کوئ. نو دې ځکه زه دا ځل څه انتخابوم زه ورته وایم چې کنسټرکشن انکم. ما بعضې ساختماني کارونه ترسره کړو. زه ساختماني شرکت لرم نو د هغه په مقابل کې زما اکاونټ ریسیوبل زیات شو. چاته تاسو دا ساختماني کارونه ترسره کړي منسټري اف ایجوکیشن ته وزارت معارف ته منسټر اف ایجوکیشن انتخاب کړي. دلته میمو کې تاسو هغه تشریح ولیکئ چې کم کم کارونه تاسو ترسره کړي. ګورئ اصلا قانوني لاره دا ده چې موږ تاسو کله یو کسټمر ته انوایس جوړوو نو موږ تاسو به کریټ انوایس ته راځو. دا وروسته موضوعات دي موږ تاسو په دې باندې خبرې کوو خو اوس ستاسو د معلوماتو په خاطر باندې زه غواړم چې دا کار تاسو د ژورنال د طریق نه وکړم چې تاسو د ژورنال د طریق نه دا طریقه هم زده کړئ. نو بیا مې څه چل وکړو سیو باندې مې کلیک کړو راشي تاسو اکاونټ ریسیوبل زموږ څومره شو 55000 روپۍ شو. مخکې 25000 10 نور اضافه شو ټول څه شو 55000. نو اوس که چیرې زه راشم کسټمر سنټر ته دلته وګورئ منسټري اف ایجوکیشن 10000 افغانۍ زما قرضدار شوی دی. ټول اکاونټ ریسیوبل زما څومره کېږي راشئ ریپورټس ته چې راغلی کسټمر ان ریسیوبل ته راشئ دلته وګورئ اکاونټ ریسیوبل ایجنټ سمري باندې کلیک یا دلته وګورئ اوپن انوایس هم شته. که چیرې موږ انوایس جوړ کړی بیا اوپن انوایس ته به راځئ. زه څه چل کوم زه ورته وایم چېره ما ته کسټمر بیلنس سمري وښیه. په دې باندې چې تاسو کلیک وکړو او دې ځای کې تاسو آل انتخاب کړئ. آل چې انتخاب کړو ور ما ته وایي هلکه یو کسټمر دی ستا په نوم د منسټري اف ایجوکیشن 10000 روپۍ ستا قرضدار دی. بل دی منسټري اف هایر ایجوکیشن دا 25000 قرضدار دی. ټوټل ستا پیسې اکاونټ ریسیوبل چې ستا په کسټمرانو باندې چارج شوي دي یا ستا طلبات په خلکو باندې 55000 افغانۍ دي. که دا خو اوس وشو. اوس که چیرې دا پیسې زه ترلاسه کوم بیا څه رقم چل وکړم. ګورئ راغلم لیسته چارټ اف اکاونټ باندې بیا کلیک وکړو. دا پیسې دي اکاونټ ریسیوبل دا پیسې ما ته د دواړو وزارتونو ټرانسفر کړې د بینک د طریق نه. کوم ځای ته ټرانسفر کړې پښتني بانک ته ټرانسفر کړې. اوس دا پیسې ما ترلاسه کړې ته خو باید سیستم کې دا ورسئ ځکه که چیرې دا سیستم کې ونه رسئ دا کسټمران ستا همداسې باقي پاتې کېږي. نو زه څه چل کوم راځم کمپني مینو ته میک جنرال جرنال انټریز ته دلته راغلم تاریخ مې نن انتخاب کو پرون هم چارج شوي وو په دې باندې دا پیسې انوایس هم ته جوړ کو نن دا پیسې زموږ بانکي اکاونټ ته راغلې ټرانسفر شوي. نو د خلکو مونږ ته ایمیل وکړو یا زنګ ووهه چې هلکه ستاسو پیسې مونږ بانک ته ټرانسفر کړئ. نو اوس مونږ باید د سیستم څخه د دوی حساب پاک وکړو که نه بلکل باید پاک وکړو. نو څه چل کوو ګورئ زه بیا راځم دلته تاسو ته یو تشریح کوم. که چیرې مونږ تاسو بانکي اکاونټونه په نظر کې ونیسو او که چیرې اکاونټ ریسیوبل په نظر کې ونیسو دا ټول زموږ ستاسو کرنټ ایسټ دی. چې شی دی کرنټ ایسټ دی. اکاونټ ریسیوبل او بانکي اکاونټونه دا په حقیقت کې زموږ ستاسو کرنټ ایسټ راځي. نو اوس څه چل کوو د یو کرنټ ایسټ څخه پیسې کمیږي بل کرنټ ایسټ کې پیسې زیاتېږي او مونږ تاسو ویلو چې هر وخت چې زموږ کرنټ ایسټ زیات شي ډیبټ کېږي چې کم شي کریډټ کېږي. نو اوس زموږ ستاسو پښتني بانک ته پیسې راغلې دا باید ډیبټ کو. اکاونټ ریسیوبل زموږ ستاسو کم شو دا باید څه کو کریډټ کو. ابل ځل زیات شو ډیبټ هم کو اوس کم شو دا کریډټ کو. نو څه چل کوم ته پښتني بانک ته پیسې راغلې دا اکاونټ چې دی دا بانکي اکاونټ زه ډیبټ کوم څومره پیسې راغلې ټوټل 55000 روپۍ راغلې.
څومره پیسې راغلې؟ 55,000 روپۍ راغلې. ښه خبره دا ده چې تاسو کله اکاونټ ریسیبل مربوطه ټرانزیکشنونه ریکارډ کوئ، هر یو کسټمر جدا جدا ریکارډ کړئ. تاسو څه چلو کوئ؟ هر یو کسټمر جدا جدا ریکارډ کړئ. زیاتره وخت کویک بوکس کې تاسو ته دا اجازه نه راکوي چې تاسو په یو ټرانزیکشن کې ملټیپل اکاونټ ریسیبل انتخاب کړئ. نو زه څه چل کوم؟ لازم لیکم چې ورته زما پښتني بانک ته پیسې راغلې. څومره پیسې راغلې؟ ورته لیکم چې 25,000 روپۍ یو ځل راغلې. صحیح شو. دا 25,000 روپۍ چې راغلې دا څنګه راغلې؟ تا د چا نه قرض واخیسته، په چا د پیسې قرض وي هغه درته دا پیسې لیږلي دي، یا اونر تا سره کنټریبیوشن وکړو؟ وتم چې نه، دلته دا پیسې چې ما ترلاسه کړې دا په خاطر د اکاونټ ریسیبل ما ترلاسه کړې. زما په خلکو پیسې قرض وي، هغه پیسې ما ترلاسه کړې، هغې دا پیسې بانک ته ټرانسفر کړې وي، نو دا ډیبټ شو، هغه کریډټ شو. نو نیم کې بیا تاسو چل کوئ؟ دغه مربوطه کسټمر نوم به انتخابوئ. نو زه څه چل کوم؟ یو پیر بیا راځم کسټمر ته، کسټمر سنټر ته راغلم. دیس کې ګورم چې 25,000 روپۍ په چا باندې قرض دی زموږ ستاسو؟ په منسټري اف هایر ایجوکیشن. نو دلته زه بیا راځم منسټري اف هایر ایجوکیشن انتخابوم. دیس کې منسټري اف هایر ایجوکیشن انتخابوم. دلته لیکم چې کیش ریسیوډ فرام کسټمر، کاپی پیسټ، دغه نه وروسته سیو اوس باندې مې کلیک کړو. اوس تاسو وګورئ زموږ اکاونټ ریسیبل څومره شو؟ کم شو، 1,000 روپۍ پاتې شوې. خو که چیرې پښتني بانک ته تاسو راشئ 15,25,000 روپۍ شوې. اوس که چیرې راشو چېرته کسټمرز ته راشو، کسټمر سنټر باندې کلیک وکړو، تاسو وګورئ منسټري اف هایر ایجوکیشن بیلنس څومره شو؟ 0 شو. 0 دی که نه دی؟ بالکل 0 دی. دا اوس زموږ قرضدار نه دی، خو منسټري اف ایجوکیشن پاتې دی. راځم څه چل کوم؟ دا پیسې هم ما ترلاسه کړې. کمپنی مینو ته راځم، میک جنرال انټریز باندې مې کلیک وکړو، ډیټ مې دا کرنټ ډیټ انتخاب کو. دلته راغلم ته پښتني بانک اکاونټ زموږ ډیبټ شو. صحیح شو. څومره ډیبټ شو؟ 1,000 افغانۍ دلته راغلې. 1,000 افغانۍ ولې راغلې؟ په خاطر د اکاونټ ریسیبل دا ډیبټ شو، اکاونټ ریسیبل زموږ کریډټ شو. په خلکو پیسې قرض وي، هغه پیسې ترلاسه کړې مونږ. دا د کم کسټمر مربوط کیږي؟ منسټري اف ایجوکیشن او منسټري اف ایجوکیشن. تاسو پوه شئ په خبر باندې. کیش ریسیو فرام کسټمر، کیش ریسیو فرام کسټمر دا مې ولیکو، کلوز مې کلیک کړو. اوس تاسو وګورئ منسټري اف ایجوکیشن هم بیلنس 0 شو، منسټري اف هایر ایجوکیشن هم بیلنس 0 شو. او که چیرې موږ تاسو راشو لیست ته چارټ اف اکاونټ ته، دلته وګورئ اکاونټ ریسیبل زموږ څومره دی؟ 0. فعلا دپاره هېڅوک زموږ قرضداره نه دي، موږ په چا باندې پیسې نه لرو. تاسو پوه شئ په خبر باندې. که راشئ چېرته ریپورټس ته راشئ، کسټمر ان ریسیبل ته راشئ، دلته کسټمر بیلنس سمري باندې کلیک وکړئ. نو داسې کوم کسټمر نشته چې هغه مثبت بیلنس ولري. په دې معنی چې زموږ طلبات پاک شو، حساب یې 0 شو. نو د اکاونټ ریسیبل مربوطه ټرانزیکشن به تاسو داسې ریکارډ کوئ. اول مې چارج کو، دغه نه وروسته مې حساب څه کو بیرته پاک. چې څومره حساب کتاب د اکاونټ ریسیبل مربوط کیږي تاسو به دقسې دا حساب به پاک کوئ ورته. بعضې اوقات کې داسې کیږي چې مونږ خپل امپلایي ته اډوانس پیسې ورکوو. بعضې اداراتو کې که نه، بعضې کارمندان راځي یو عریضه لیکي، یا بعضې رسمي دولتي اداراتو کې که چېرې تاسو وګورئ هلته دوی یو آفشر فورم لري د امپلای د اډوانس پیمنټ په خاطر باندې. بعضې کارمندان اډوانس پیمنټ د ادارې څخه اخلي، هغې ورته کومک کوي، پیسې ورکوي، خو دا بیا بېرته څه کوي؟ کټ کوي. که چې مونږ تاسو امپلای ته اډوانس پیسې ورکوو، دغه اډوانس پیسې په حقیقت کې زمونږ ستاسو کرنټ ایسټ دي. چې شی دي؟ کرنټ ایسټ دي. پیسې هم په قرض ورکړي، باید بېرته یې ترلاسه کړو. دا جدا خبره ده چې مونږ هغه بیا په معاش کې مجرا کوو، خو دا په شکل د قرض مونږ کارمند ته ورکوو. نو دې دپاره هم باید مونږ تاسو دلته یو کرنټ ایسټ اکاونټ ولرو. ګورئ اکاونټ ریسیبل نه لاندې زمونږ ستاسو یو بل کرنټ ایسټ دی، که چېرې تاسو متوجه اوسئ ادر کرنټ ایسټ. د دې نه لاندې زه چل کوم، یو بل کرنټ ایسټ جوړوم 12,200 په نامه باندې. نوم ورته ورکوم اډوانس ټو امپلای. راغلم کنټرول ان مې کلیک کوم، دلته څه چل کوم؟ ادر اکاونټ ټایپ ته راځم او دې ځای کې څه انتخابوم؟ ادر کرنټ ایسټ انتخابوم. کنټینیو باندې مې کلیک کوم، دلته راغلم نمبر مې ورکړه 12,200. نوم څه ورته ورکوم؟ اډوانس ټو امپلایز. دا نوم مې ورکړه، سیو ان کلوز مې کلیک. نو دا هغه اډوانس پیسې چې مونږ تاسو خپل کارمند ته ورکوو. نو کله چې کارمند ته مونږ اډوانس پیسې ورکوو، دا اکاونټ به ډیبټ کوو، کیش اکاونټ به کریډټ کوو. که د کیش اکاونټ څخه پیسې ورکوو، که چیک هم ورکړی بانکي اکاونټ څه کوو؟ کریډټ کوو. چې کله بیرته دا کارمند نه مونږ پیسې اخلو،
صحیح شو. د مثال په تور نقد پیسې بیرته مونږ ته راکړي نو کیش اکاونټ یا پی ټي کیش اکاونټ دا ډیبټ کوو او اډوانس ټو امپلای بیرته کریډټ کوو. دې باندې مونږ تاسو بیا له خیر سره خبرې کوو. څه خبرې کوو؟ کله چې د کارمندانو معاشات مونږ پروسس کوو بیا هلته مونږ تاسو په دې باندې خبرې کوو. نو بله خبره د هغه نه لاندې که چیرې تاسو متوجه شئ مونږ سره د فکس سیټ کیږي. اوس دلته که چیرې تاسو وګورئ فرنیچر ان اکوپمنټ مونږ سره یو فکس سیټ دی، کمپنی ویکلز بل فکس سیټ دی، کمپنی مشینری بل فکس سیټ دی. اوس تاسو داسې فکر وکړئ چې مونږ فرنیچر ان اکوپمنټ دفتر دپاره خریداري کوو. دا ټرانزیکشن مونږ تاسو سره رقم په کویک بکس کې ریکارډ کوو. یو خو داسې دی که چیرې تاسو نه غواړئ فکس سیټ تاسو ټراک کړئ په کویک بکس پروګرام کې یا ټریس کوي په کویک بکس پروګرام کې، نو اسانه طریقه دی د پاره دا چې همیشه تاسو فکس سیټ یا اکوپمنټ د دفتر دپاره اخیستله کاغه فرنیچر اوسي، کاغه اکوپمنټ اوسي، کاغه کمپنی ویکلز اوسي، همیشه به دا اکاونټ ډیبټ کوئ یا کیش اکاونټ به کریډټ کوئ. که په نغد اوسي که په قرض اوسي بیا څه چل کوئ؟ فرنیچر ان اکوپمنټ به ډیبټ کوئ او اکاونټ پیبل به څه کوئ؟ دا تاسو به کریډټ کوئ. نو اول راځم د نغد حساب کتاب کوم. که چیرې مونږ تاسو فرنیچر اخلو یا اکوپمنټ اخلو یا کمپنی لپاره ویکلز اخلو خو په نغدو اخلو، دا حساب کتاب څنګه دی؟ نو ګورئ کویک بکس کې قانون دا دی کله چې تاسو فکس سیټ رسوئ تاسو به راځئ چېرته لیست ته به راځئ. لیست ته به راځئ دلته ګوره مونږ سره یو کمانډ دی په نوم د فکس ایسټ آیټم لیست. دې ځینه به تاسو هغه یو آیټم څه کوئ؟ رسوئ په کویک بکس پروګرام کې. خو اوس زه په دې باندې خبرې نه کوم، تاسو ته زه غواړم چې دغه د ټرانزیکشن د ریکارډ کولو طریقه وښیم. فکر وکړه ما د یو دفتر دپاره خپل یو دفتر دپاره فرنیچر خریداري کړه، صحیح شوه، د 50,000 افغانۍ په ارزښت ما فرنیچر خریداري کړه. نو دا به څنګه تاسو ریکارډ کوئ؟ راځم چېرته کمپنی مینو ته میک جنرال انټریز ته راغلم، صحیح شوه. اول هغه اکاونټ انتخابوو چې هغه ډیبټ شوی دی یا ډیبټ کېږي مونږ تاسو سره. ګورئ مونږ تاسو ویلو چې کله زمونږ ستاسو ایسټ زیاتېږي که هغه کرنټ ایسټ دي او که فکس ایسټ دي هغه ډیبټ کېږي، او چې کله زمونږ ستاسو ایسټ کمیږي که هغه کرنټ ایسټ دي او که فکس ایسټ دي هغه کریډټ کېږي. نو دا چې اوس مونږ تاسو فرنیچر واخیستل زمونږ ستاسو فکس ایسټ زیات شو که نه شو؟ بلکل زیات شو. نو تاسو به فکس ایسټ ډیبټ کوئ. نو زه راغلم څه چل کوم دلته فرنیچر ان اکوپمنټ مې دا مې ډیبټ کړ د څومره افغانیو په ارزښت باندې؟ د 50,000 افغانۍ په ارزښت باندې. که دا فرنیچر تاسو په نغدو واخیسته که په قرض مو واخیسته، که په نغدو م اخیستی د کوم اکاونټ څخه تاسو پیسې ورکړئ. اوس که چیرې تاسو متوجه شئ مونږ سره په کیش اکاونټ کې پیسې شته که نشته؟ بلکل. نو زه په کریډټ لاین کې څه انتخابوم؟ کیش اکاونټ انتخابوم. فرنیچر ان اکوپمنټ زما ډیبټ شو، ولې؟ کیش اکاونټ زما کریډټ شو. یا کیش اکاونټ زما کریډټ شو، ولې؟ ځکه فرنیچر ان اکوپمنټ زما بزنس ته ډیبټ شو. فرنیچر راغی په نغد مې واخیستو، پیسې مې د کیش اکاونټ نه ورکړې، ځکه دا ډیبټ شو دا کریډټ شو. میمو کې لیکلی شي ولیکئ چې فرنیچر purchased for business. همدا مې کاپي کړ لاندې مې پیسټ کړ. نوم ته اوس ضرورت نشته دی ځکه دلته موضوع د اکاونټ پیبل او د اکاونټ ریسیبل نه ده. ما فرنیچر واخیستو، پیسې مې نغدې ورکړي، حساب ختم. ګورئ سیو ان کلوز باندې کلیک وکړئ. دا میسج ماته د فکس سیټ په خاطر باندې. نو اوس تاسو وګورئ ما سره په بزنس کې د 50,000 افغانیو په ارزښت فکس سیټ څه شو؟ اضافه شو. او دا پیسې موږ به تاسو د کوم ځای نه ورکړئ؟ د کیش افغاني اکاونټ څخه ورکړئ. مخکې 2.5 لکه روپۍ وې، اوس 2 لکه روپۍ ما سره پاتې شوې. 50,000 روپۍ لاړې، د هغه په مقابل کې ما 50,000 افغانۍ په ارزښت فرنیچر خریداري کړه. خو که چیرې موږ تاسو په قرض باندې خریداري کوو، صحیح شوه، مثلا ما کمپنۍ لپاره مشینري واخیسته یا کمپیوټر ان الکترونکس مې واخیستل، څه چل مې وکړو؟ کمپیوټر ان الکترونکس مې واخیستل په قرضو باندې. دا معامله څنګه کوئ؟ راغلم بیا چېرته کمپنی مینو ته میک جنرال انټریز ته راغلم. ډیټ مې څه انتخاب کو؟ پرون ډیټ مې انتخاب کو. زه ورته وایم چې ما خپل بزنس ته څه واخیستلو؟ کمپیوټر ان الکترونکس مې واخیستلو. د څومره افغانۍ په ارزښت باندې؟ د 1 لک افغانۍ په ارزښت باندې. په قرضو دې واخیسته؟ بلکل په قرض مې واخیسته. که په نغدو دې اخیستې خو بانکي اکاونټونه تاسو انتخاب کړئ، دلته یا کرنټ ایسټ اکاونټونه تاسو انتخاب کړئ. زه ورته وایم چې نه، په قرضو چې راغستی څه به دلته انتخاب یې کریډټ لاین کې؟ زه ورته وایم چې زما اکاونټ پیبل زیات شو. کله چې د قرضو موضوع راځي تاسو به دلته اکاونټ پیبل انتخابوئ، صحیح شوه؟ ښه، نو اکاونټ پیبل چې تاسو انتخاب کړو دلته به تاسو د وینډور نیم مشخص کوئ چې دا تاسو د کوم وینډور څخه واخیسته.
دا جنس هم چې په قرض اخیسته چا څخه هم په قرضو دا جنس واخیسته. نو اوس ما سره یو وینډور دی په نوم د ټاپ مټیریلز. زه څه چل کوم راځم وینډورز مینو ته وینډور سنټر باندې کلیک کوم چې دې نه موږ قرضدار استو که ناستو قرضداره ناستو صحیح شوه. نو ما دا انتخاب کوم دا جنس ما د دغه وینډور څخه واخیسته په قرضو باندې. دلته هم تاسو دا انتخاب کړئ. ضرورت ته نه اکاونټ پیبل لاین کې دی خو تاسو به دا کم فکس سر چې پرچیز کړي دې لپاره به انتخاب وکړئ. که انتخاب نه کې مشکل نشته خو انتخاب په دې ښه دی چې تاسو ته معلومات وشي دا کمپیوټر اینډ الکترونکس تاسو د کم وینډور څخه پرچیز کړي دي. نو ما دا ورته واخیسته. نو دلته تاسو کولی شئ میمو کې ولیکئ چې صحیح شوه کمپیوټر اینډ الکترونکس purchased on credit copy paste صحیح شوه. د هغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې اوس تاسو راشئ وګورئ کمپیوټر اینډ الکترونکس د 1,00,000 افغانۍ په ارزښت موږ سره په بزنس کې اضافه شو خو دلته زما قرضه هم اضافه شوه. زه قرضدار هم شوم ځکه دا جنس ما په قرضو باندې اخیستی و. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو د فکس ایسټ پرچیز به تاسو په دغه شکل کوئ. اوس که چیرې دا پیسې موږ بیرته ورکوو دا اکاونټ پیبل زه غواړم کلیر کړم. رئیس ماته ویل چې هلکه دا حساب د دې کس ختم کا. نو اوس وګورئ تاسو ما سره په کیش اکاونټ کې څومره پیسې دي 2,00,000 روپۍ دي او زه قرضدار یم 1,00,000 روپۍ. دا که خلاصوئ تاسو د دې حساب نو څنګه کېږي ګورئ موږ تاسو ویلو چې هر کله زمونږ لایبلیټي یا اکاونټ پیبل زیاتیږي کریډټ کېږي چې کله کمیږي ډیبټ کېږي. مخکې کریډټ شو ځکه مونږ په قرض باندې جنس واخیسته. اوس چې مونږ پیسې د ورکوو اکاونټ پیبل به تاسو ډیبټ کوئ کیش اکاونټ یا بانکي اکاونټ به تاسو کریډټ کوئ. نو زه راځم څه چل کوم راغلم بیا کمپنی مینو ته میک جنرال انټریز ته راغلم. دې نه مخکې چې ټرانزیکشن ریکارډ کړم یو ځل زه راځم چېرته وینډور ته وینډور سنټر ته راغلم. ګورئ تاسو زه دې څخه څومره قرضدار شوم 1,00,000 روپۍ افغانۍ قرضدار شوم. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو راغلم دلته نو دلته څه چل کوم اکاونټ پیبل انتخابوم ځکه چې ما هغه کم پیسې چې زه د وینډور څخه قرضدار وم هغه مې پیمنټ وکړو ورته. پیمنټ چې مې وکړو زه خو باید د هغه حساب دلته په سیستم کې پاک کړم که یا ما پسې همداسې پرتې اوسي نور دې هم جمع کېږي نه. څومره اکاونټ پیبل ته کلیر کړو زه ته چې 1,00,000 افغانۍ مې کلیر کړو. که کمې لیکې مشکل نشته کم هم تاسو کلیر کولی شئ. مثلا ما باندې 1,00,000 روپۍ قرض وي 80,000 مې ورکړي 90,000 مې ورکړي مشکل نشته دی. نو 1,00,000 روپۍ ما ورکړې دا پیسې د کوم ځای نه ورکړې دوته چې دا ما د کیش اکاونټ افغانۍ څخه ورکړې یا افغاني کیش اکاونټ څخه مې ورکړې. صحیح شوه. دلته میمو کې لیکم چې کیش پے ټو وینډور کیش پے ټو وینډور کوم وینډور د وینډور نوم به انتخابوئ ټاپ مټیریلز د هغه نه وروسته سیو ان کلوز کلیک کړئ. کله چې سیو ان کلوز کلیک کړو تاسو اکاونټ پیبل زمونږ صفر شو که نه شو بلکل صفر شوی دی. خو دلته که چېرې تاسو راشئ افغاني کیش اکاونټ وګورئ دې نه پیسې هم کمې شوي دي ځکه دا قرضه مونږ پرداخت کړه. اوس که چېرې راشو مونږ تاسو وینډور ته وینډور کې وینډور سنټر ته راشو دې کې هم زمونږ هغه حساب د وینډور څه شو صفر شو. مونږ تاسو ویلي چې کله په وینډور کې مثبت بیلنس په دې معنی چې مونږ قرضدار سو او دا مونږ تاسو لپاره اکاونټ پیبل دی هغه ته ریسیول دی. خو که چېرې په کسټمر کې مثبت بیلنس و دا په دې معنی چې هغه کسټمر زمونږ نه قرضدار دی مونږ ته هغه پیسې ریسیول دی هغه ته پیبل دی. نو په دې شکل تاسو د اکاونټ ریسیبل او د اکاونټ پیبل هغه حساب څه کوئ کلیر کوئ. مونږ تاسو د خپل کمپنۍ لپاره ویکلز پرچیز کوو. یو خو دا طریقه وه چې تاسو دلته راشئ لیسته خپل ټول فکس ایسټ چې کوم تاسو سره په کمپنۍ کې دغه لیست کړئ. یو داسې هم کولی شو چې دې کمپنۍ ویکلز ته مونږ سب آیټم جوړ کړو هغه نه وروسته د هغه ټرانزیکشن مونږ ریکارډ کړو. لکه څنګه اوس ما سره مثلا زما په دفتر کې مونږ خپل د دفتر دپاره لینډ کروزر هم واغسته کورلا هم واغستله په همدې شکل یو هایس موټر هم واغسته فیلډر هم واغسته. دا تاسو باید یو یو دانه د کمپنۍ ویکلز لاندې سب اکاونټونو کې تاسو دا اډ کړئ. لکه څنګه ګورئ د دې نمبر څو دی 15,500 دی. زه راځم څه چل کوم رایټ کلیک کوم نیو اکاونټ انتخابوم. نیو مې چې انتخاب کو زه ورته یو فکس ایسټ جوړوم. صحیح شوه. یو فکس ایسټ اکاونټ جوړوم ځکه ټایپ مې فکس ایسټ انتخاب کو ورته کنټینیو باندې مې کلیک کو نمبر ورکوم 15,600 نوم څه ورته ورکوم لیکم چې لینډ کروزر که سپیلنګ اشتباه هغه پسې مه ګرځئ. نو لینډ کروزر مې ولیکو خو دلته سب اکاونټ کې څه انتخابوم دا د کمپنۍ ویکل سب اکاونټ انتخابوم. د هغه نه وروسته بیا سیو نیو کلیک کوم بل یو فکس ایسټ آیټم اډ کوم. صحیح شوه.
15,200 راځم لیکم چې کورولا مې ولیکه 90 ماډل. دا مې هم سب اکاؤنٹ سے انتخاب کو د کمپنی ویکلز مې انتخاب کو 7 کلوز مې کړل. اوس تاسو وګورئ په کمپنی ویکلز کې ما سره دوه سب اکاؤنٹ جوړ شو، یو لینډ کروزر دی یو کورولا. خو تر اوسه پورې مونږ پرچیز کړی نه دي، هسې عادي نومونه مو ورسولو. اوس که چیرې دا مونږ پرچیز کوو د ټرانزیکشن باید مونږ ریکارډ کو. د مثال په طور باندې AIB بانک افغاني اکاؤنٹ کې ما سره 4 لک روپۍ دي. دا 4 لک روپۍ باندې ما لینډ کروزر واغست. خو دا چې تا واغستو د 4 لک روپۍ افغاني په ارزښت باید ستا بزنس د لینډ کروزر اضافه شي او دا پیسې د دې څخه باید څه شي کمې شي. نو څنګه دا ټرانزیکشن ریکارډ کوم؟ راځم کمپنی مینو ته، میک جنرال انټریز ته راغلم، تاریخ مې دغه د پرون تاریخ انتخاب کو یا نن تاریخ انتخاب، مشکل نشته، نن تاریخ مې انتخاب کو، کرنسی افغانۍ ده او انټری نمبر 14 دی. راغلم دلته څه ډیبټ کوم؟ وتم چې لینډ کروزر زما بزنس ته ډیبټ شو د څومره افغانۍ په ارزښت باندې، د 4 لکه افغانۍ په ارزښت باندې. دا پیسې تا د کوم ځای نه ورکړې؟ په قرض دې واغستو که په قرض دې اخیستې اکاونټ پیبل به انتخاب کړې. زه وتم چې نه، دا پیسې ما د AIB بانک افغاني اکاونټ څخه پرداخت کړې. دلته اوس ضرورت نشته چې موږ تاسو د کسټمر نیم انتخاب کړو. میمو کې لیکم چې vehicles یا vehicle purchased for business use. دا مې کاپي کې لاندې مې پیسټ کړو. د هغه نه وروسته سیو اینډ کلوز باندې. اوس تاسو راشئ وګورئ دلته د 4 لک افغانۍ په ارزښت ما سره لینډ کروزر اضافه شو که نه شو اضافه؟ بالکل اضافه شو. او که چیرې تاسو دلته متوجه شئ د AIB بانک څخه هغه پیسې هم څه شوې؟ صفر شوې. خو که چیرې په قرضو باندې موږ جنس اخلو لکه د پخوا غوندې، بیا څه چل کوم؟ راځم کمپنی مینو ته، میک جنرال انټریز ته راځم، راغلم دلته ورته کورولا مې واغستله په قرضو باندې، کورولا مې واغستله په 100 روپۍ، په 2 لک روپۍ مې واغستله. صحیح شوه؟ په نغدو دې واغستله نه په قرضو مې واغستله. نو چې په قرضو دې واغستله وروره دلته به څه کریډټ کوې؟ ته اکاؤنٹ پیبل به کریډټ کوې او دلته به د وینډور نوم ورسره انتخاب یې. بیا مې ټاپ مټیریلز انتخاب کو، ټاپ مټیریلز مې انتخاب کو. تاسو کولی شئ بل وینډور جوړ کړئ، خو زه په دې خاطر چې وخت ضایع نه شي بل وینډور نه جوړوم. دلته کولی شئ تاسو لیکئ چې vehicles یا vehicle purchased on credit for business use. کاپی پیسټ. د هغه نه وروسته اوس راشئ تاسو د 2 لکه افغانۍ په ارزښت کورولا زموږ بزنس ته اضافه شوه، چون دا مونږ په قرض واغستې وه، اکاونټ پیبل هم زموږ 2 لکه افغانۍ اضافه شو. اوس که چیرې پیمنټ کوئ لکه د پخوا غوندې، مثلا ما سره په پښتني بانک کې پیسې ډېرې دي، راځم پیمنټ د دې ځای نه کوم، راغلم بیا کمپنی مینو ته، میک جنرال انټریز ته راغلم، ډیټ مې همدغه ډیټ انتخاب کړو، ډیټ ته بالکل همدا ډیټ صحیح ده د نن تاریخ. راغلم دلته څه انتخابوم؟ دا ځل اکاونټ پیبل ډیبټ کوم، مخکې کریډټ شوی دا ځل ډیبټ کوم. چې کله حساب پاکیږي د اکاونټ پیبل هغه به ډیبټ کوئ. تاسو 2 لک افغانۍ مې اکاونټ پیبل بیرته ډیبټ کو. صحیح شوه؟ پیسې مې د کوم ځای نه ورکړې؟ د پښتني بانک افغاني اکاونټ څخه. او دلته څه چل به وکړئ؟ دې کې بیا تاسو هغه وینډور انتخاب کړئ. که وینډور انتخاب نه کوئ هغه بیلنس نه صفر کېږي. دې کې بیا ولیکئ چې کیش پے ټو وینډور. کوم وینډور؟ د وینډور نوم انتخاب کړو. د هغه نه وروسته بیا سیوینګ کلیک کوم. نو تاسو څه ګورئ دلته د پښتني بانک څخه زموږ 2 لکه افغانۍ کمې شوې. ولې؟ ځکه اکاونټ پیبل مونږ کلیر کړو، اکاونټ پیبل هم زموږ صفر شو. که چیرې تاسو متوجه شئ مونږ سره تقریبا مکمل د 6 لکه افغانۍ په ارزښت فکس ایسټ زموږ او ستاسو په بزنس کې اضافه شوي دي. نو د فکس ایسټ او کرنټ ایسټ مربوطه څومره ټرانزیکشنونه چې انشاءالله په هغه باندې مونږ تاسو خبرې وکړئ. د سبا دپاره به که د الله رضا مونږ تاسو په لایبلیټي باندې خبرې کوو، که هغه کرنټ لایبلیټي اوسي او که لانګ ټرم لایبلیټي اوسي. نو دا زموږ ستاسو د نن ورځې درس.